د حضرت هارون علیه السلام سره د سلام و کلام وروسته شپږم اسمان ته پورته سو. شپږم اسمان باندې د حضرت موسی علیه السلام سره ملاقات. حضرت موسی علیه السلام چې کله د پیغمبر علیه السلام راتګ ویني، هغې ته خپل استقبالي کلمات مرحبا بالنبي صالح والابن صالح باندې چې کله پیغمبر علیه السلام د حضرت موسی علیه السلام سره وانیږي، حضرت موسی علیه السلام ژړا شروع کړه. پیغمبر علیه السلام د حضرت جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه کوي چې حضرت موسی علیه السلام ولې ژاړي؟ ورته حضرت موسی علیه السلام پر یو خبره باندې ژاړي چې د هغې متعلق بني اسرائیلو دا عقیده درلوده چې په ټولو انبیاو کې الله تعالی لوی فضیلت حضرت موسی ته ورکړی دی، لیکن نن چې کله در دې مقام ته تیر سوی دی، در اوسه پورې در شپږم اسمان نه دی پورته سوی، لیکن چې کله ته در دې مقام تیر سوی نو دته ژړا پر دې ورله چې زما د قوم د بني اسرائیلو خبره څنګه غلطه ولاړه، چې تا ته کوم مقام نن الله در نصیب کړی دی، ستا حیثیت د هغه د یو بچي دی او هغې د اولو العظم پیغمبرانو سره د هغې د مځکې پر مخ د الله تعالی کلیملو، هغه فضیلت نن هغې ته الله تعالی ور نصیب نه کوي، نو په دې خاطر هغې ستا پر دې فضیلت باندې ژړا کوي. تاسو ګورئ د پیغمبر علیه السلام عجیبه فضیلت. پیغمبر علیه السلام د مځکې پر مخ باندې نبوي زندگی 23 کاله تیروي. حضرت نوح علیه السلام د دې مځکې پر مخ باندې نبوي زندگی د دعوت زندگی 900 کاله تیروي. حضرت موسی علیه السلام د مځکې پر مخ باندې نبوي زندگی ډېره اوږده زندگی تیروي، لیکن پیغمبر علیه السلام ته چې په 23 کاله کې الله تعالی څومره امت ور نصیب کړي، او پیغمبر علیه السلام په 23 کاله کې چې د دعوت څومره انسانیت قبول کړي، د حضرت نوح علیه السلام هغه دعوت هغې په 900 کاله کې یا 80 کسانو یا 80 کسانو یا د دې څه لږ کم یا زیات قبول کړي. ځکه الله تعالی پیغمبر ته وایي کان فضل الله عظیما، الله تعالی تا ته ډېر لوی کان فضل الله علیک عظیما، الله تعالی پر تا باندې ډېر لوی فضل او احسان کړی دی. چې کله د دې ځای څخه تېرېږي آخرنی اسمان ته رسېږي. آخرنی اسمان 9م اسمان دی، پر هغې باندې دومره نورانیت دی، پر هغې باندې دومره رڼا او روښنایي ده چې پیغمبر علیه السلام وایي پر هغې باندې د انسان سترګې نه تکیه کېږي. که ګورې په هغې کې د اطلسو پر یو کرسۍ و چوکۍ باندې یو ښایسته بوډا ناست دی، هغې د دې کرسۍ سره د دیوال ته څنګ وهلی دی، د هغې راسته طرف ته یو څه سپین او نوراني مخلوق ناست دی، د هغې چپه طرف ته داسې مخلوق ناست دی چې د هغې رنګونه نیم تور دي نیم سپین دي. پیغمبر علیه السلام چې کله نږدې وله ورځي نو هغه مخلوق چې د هغې رنګونه نیم تور دي نیم سپین دي، د هغې او مخ ته نهرونه دي، هغې په دې نهرو کې غوټې شروع کړي. چې کله یې غوټې شروع کړي، د یوې غوټې څه وروسته چې راپورته د مخ لږ توروالی کم دی، د دویمې غوټې څه بیا، د درېیمې غوټې څه بیا، د درېیمې غوټې څه وروسته چې راپورته سو هغه مخان مکمل نوراني دي. پیغمبر علیه السلام چې کله ورنږدې جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه کوي چې دا څوک دی، دا څنګه مخلوق دی، ورته دا ابراهیم علیه السلام دی، سلام ورته وکړه. پیغمبر علیه السلام د حضرت ابراهیم علیه السلام ملاقات ته ورغله، چې کله هغې ته سلام وکړي، هغې په ډېر ښه شکل د پیغمبر علیه السلام په 9م اسمان باندې استقبال وکړي، او د هغې څه وروسته هغې ته د خپل معراج او د سفر مبارکي وویله. پیغمبر علیه السلام د حضرت جبرائیل څخه پوښتنه کوي چې دا څوک دی چې نوراني مخلوق دی، او دا څوک دی چې د هغې رنګونه تور و سپین دي، او دا په کوم نهرونه دي چې په دې کې غوټه کېږي، او دا پر کوم ځای باندې پر کوم مقام باندې موږ حاضر یو. نو حضرت جبرائیل علیه السلام ورته دا بیت المعمور دی، دا په اسمانو کې د ملایکو مکه ده، لکه پر مځکه باندې بیت الله د انسانانو مکه ده، او په اسمانو کې بیت المعمور د ملایکو مکه ده. ورته دې بیت المعمور کې حضرت ابراهیم علیه السلام ناست دی، او د دې ابراهیم علیه السلام راسته طرف ته ستا هغه امت دی چې د ده په بچانو کې راځي، چې هغې نیک عمله دی، الله تعالی نوراني رنګونه ورکړي دي، او دې طرف ته دی هغه امت دی چې هغې په بدعملي کې زندگی تیره کړې ده. مؤمنان دي خو بدعمله دي،
لیکن چې ته کله ور باندې راښکاره سوې ستا په فضیلت الله تعالی د دوی مخ ته یو د رحمت نهر جاری کوي، یو د مغفرت نهر جاری کوي. چې کله په یو نهر کې دی غوټه سو د الله تعالی د رحمتونو مستحق، او چې په دویم نهر کې غوټه سو د الله تعالی د مغفرت او د بخښنې مستحق. او چې کله رحمت مر باندې رالی، مغفرت مر باندې رالی، الله تعالی هغه د رنګو توروالی په سپینوالي باندې ور بدل کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام سلام و کلام کوي. د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د سلام و کلام وروسته بیت المعمور ته ورځي. حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ورته دا هغه محل دی چې دا د ملائکو مکه ده او د ملائکو بیته ده. 80,000 ملائکې هر سهار دی بیت الله زیارت او طواف ته راځي د بیت المعمور، او در قیامت پورې بیا هغه ملائکو ته دویم ځل نوبت او موقع نه ملاویږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې بیت المعمور ته راننوځي نه یو نورانی فرشته ورسره راله، هغې د مؤذن په شکل باندې اذان شروع کړي. او حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ورته دا هغه فرشته ده چې د ډېرې زندګۍ څخه د دې مقام لا شوقمنه وله، لیکن دې مقام ته دا نس ور رسېدی. نن ستا په توفیل و برکت، ستا د امامت په برکت الله تعالی د اذان په خاطر دا بیت المعمور ته راننیستله. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امامت استحقاق چې د اسمانو پر سر باندې په بیت المعمور کې د هغې د امامت په خاطر الله تعالی یو نورانی فرشته د اذان د ذموارۍ دپاره یو ډېر نورانی ځای ته ورننه باسي. لکه د مځکې پر مخ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امام څوک و؟ حضرت بلال حبشي. لیکن د پیغمبر د امامت برکتو چې الله تعالی هغې مخلوق چې هغې په رنګ باندې تک تور د حضرت بلال حبشي په شکل الله تعالی په دغه شپه باندې هغه په اسمانو کې د هغه ملایکې سره یو ځای کوي. د هغه ملایکې د اواز غږ او د اواز رنګ بعینه د حضرت بلال حبشي د اذان. ځکه روایتو کې راځي چې په دې شپه باندې حضرت بلال حبشي په اسمانو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې جنت له ورځي ورته یا بلال انی سمعت خشخت اقدامک قبلی، ما ستا د پښو ښاره د ځانه څه مخکې په جنت کې ولیدې چې ستا زما څه په جنتو کې مخکې روان وي د معراج په شپه باندې. ورته یا بلال په کم عمل باندې الله تعالی به دې جنتو ته رارسولی؟ حضرت بلال حبشي ورته وی ورته د الله رسوله چې کله اودس وکم د اودس څخه وروسته مې عادت دا جوړ کړی دی چې 2 رکعاته تحیة الوضو نفل لمونځ به همیشه کوم. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته د هغې برکت دا دی چې د معراج په شپه چې ما د جنتونو سیر کوی په جنت کې ستا د پښو ښاره زما څه مخکې روانو. ما د ملایکو څخه پوښتنه کوله چې دا د چا ښاره دی؟ ول دا د بلال حبشي د قدمو ښاره دی.